زمونږ یو کتاب دی د درود شریف یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات ورته وایي هغې کې هغه د درود شریف ډېر لیکلی دی او د ورځې د هرې ورځې مستقل درودونه را جمع کړي دي چې دا درود د خالي پر ورځ وایه دا د اتوار پر ورځ دا د ګل دا د نهی نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په فضایل درود شریف کې دا لیکلی دی چې دا درود شریف دا کتاب ولې ولیکه وی په لاره باندې روان وم دا ملا صاحب وی یو ځنګل باندې تېرېدم په هغه ځنګل کې تږی شوم ډېر زیات او اوبه نشته ژبه مې د تندې بار راووته وی یو کوی مې صحیح که وی چې ورغلمه چې د شکر د کوی خو شته چې مې وکتل کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته یا خدای اوس به څه کوم اوبه خو شته خو بورقه نشته چې وپرې راوباسم یو خوا بل خوا مې وکتل یو ماشومه جینۍ وه ګډې چیلی سر وړې چې په ما پوه شو ما راله ما ته وی کاکاجي څه کوې ما بچې تږې ما ډېر زیات اوبه در سره نشته چې ما له لږې اوبه راکړې ځکه ګډو چیلو والا خامخا ځان له اوبه ساتي وایي ما ته وی کاکاجي دا کوی کې اوبه شته که نه وایي ما چې بچې کوی کې خو اوبه شته خو بورقه نشته تا سره که بورقه یې ماله راکړه چې زه پرې اوبه راوباسم وایي په بورقه څه کوې مې اوبه پرې راوباسم وایي زه به دله کاکاجي راوباسم مې ډېر ښه مې د دې سره به څه بورقۍ او دا دلته ګډې چیلی سري ځان له پرې اوبه راوباسي ما له به اوبه راوباسي هغه ماشومه جینۍ پوټینۍ راله او د کوی په غاړه ودرېده او سټکې یې یو چوفې کړې اوبه ورو ورو راتلې راتلې د کوی سر له راورسېد کاکاجي ستا اوبه خدای پاکه د اوبه د لاندې نه راوچتې شوې سر له رالې بس اوبه مې په لپو لپو راواغېشتې ومې څکلې بیا هغه ماشومې جینۍ وی بس اوبه باندې موړ شوې ما وی او وی بیا یې سټکې وی چوفې کړې اوبه واپس په ځای له لاړې جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه بچې انسان یې که پیری یې ما هغه وی چې زه خو انسان یم د انسان لور یم دلته ګډې چیلی سر مې دا دې څه کرتب وکړه وی څه کرتب خو مې نه دی کړی نه دا اوبه چې په یو ټکي سر له رالې او بیا په یو ټکي ویښ له لاړې دا څه مسله وه وی استاد جي په لاره باندې تېرېدم یو مولوي صاحب تقریر کاوه هغه په هغه تقریر کې دا ووی چې څه حاجت دي درود شریف وایه خدای به پوره کوي چې څه مقصد دی درود شریف وایه الله به پوره کوي نو بس هغه ټکې مې اورېدلی دی نو چې زما څه حاجت او مقصد یې درود شریف وایم خدای پوره کوي دا مې اوس درود شریف ووی ستا حاجت و نو به دله سر له رالې بیا مې درود شریف ووی اوبه ویښ له لاړې دا د درود برکت خو عقیده مضبوطه غواړي وی بس ما لګیا شومه چې دا خو د درود شریف ډېر برکات دی نو کتاب مې ولیکه دلایل الخیرات او په هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف مې ولیکل اوس هم دا بزرګان پکې یو بل له اجازتونه ورکوي دا درود برکت دغه صاحب د دلایل الخیرات چې کله وفات شو او په کوم ځای کې خښ که یو میاشت هغه د قبر نه خوشبویت دی